سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. رحمان الله ګلبز زه بالکل روغ یم او راتلونکو لوبو کې به لوبیږم او فضل حق فاروقي له بزګري تر نړیوالو میدانونو پورې. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. رحمان الله ګلبز بالکل روغ یم او راتلونکو لوبو کې به لوبیږم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ وهونکی رحمان الله ګلبز وایي چې پښه یې بالکل روغه جوړه ده او راتلونکو لوبو کې د لوبېدو ته بالکل چمتو دی. رحمان الله ګلبز په خپله فیسبوک پاڼه یوه لنډه ویډیو پیغام خپور کړی دی چې په هغه کې د خپله روغتیا په تړاو خبرې کړې دي. هغه وایي چې پښه یې روغه ده او راتلونکو لوبو کې به ولوبیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تمریناتي لوبه کې د پاکستان چټک توپ اچونکی شاهد افریدي په یار کار توپ رحمان الله ګلبز په پښه ولګېده چې سخته ټپي شو او په ټپي حالت له میدانه وویستل شو. کله چې په روغتون کې د هغې د پښې اکسرې معاینات وشول نو معاینات یې د ډاډ وړ وه او ویل کېده چې یوازې هډوکی یې ضربه لیدلې ده، نور بالکل روغ جوړ دی. فضل حق فاروقي له بزګري تر نړیوالو میدانونو پورې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي د 2000 کال د سپتمبر په 22 په بغلان کې زیږېدلی دی او همالته په کوټ کلي کې د غربي ژوند تیر کړی دی. نوموړي په 2014 کال پورې په خپل کلي کې بزګري کوله، خو له بزګري ترڅنګ یې شوق هم پاله او کرکټ یې کوه. کورنۍ یې هم د کرکټ مینوال و، خو د فضل حق فاروقي شوق یوازې دا نه و چې یوازې په کرکټ ساعت تیر کړي، بلکې یو ستر هدف یې هم درلوده. هغه د افغانستان په لوبډله کې د حمید حسن، شاپور زدران او نورو لوبې کتلې او همدا وه چې خپل منزل یې د ملي لوبډلې ټاکلی و. نوموړي خپله مبارزه جاري وساتله او یوه ورځ یې دومره استعداد ومونده چې د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی خالق داد نوري هغه وساته او تر کورنۍ کرکټ پورې راوسته. فاروقي په لومړیو کې چینامن توپ اچونه کوله او کله چې راشد خان او مجیب رحمان ملي لوبډلې او بیا نړیوالو لیګونو کې ولوبېدو نو د هغه حوصله هم لوړه شوه، خو هغه چټک توپ اچونه پیل کړه او غوښتل یې په دې برخه کې کریر جوړ کړي. که څه هم ملګرو ورته د ورو توپ اچونې ویل، خو د ده هدف بل څه و. همدا و چې فاروقي 19 کلنې لوبډلې ته راغی او د 19 کلنو آسیا جام او نړیوال جام کې خپله وړتیا وښودله او ورپسې لږ انتظار وروسته ملي لوبډلې ته واخیستل شو چې په خپلو وړتیاوې ځان ته ځای پیدا کړ. لیګ او حیدرآباد هم له ځان سره کړ. فاروقي تر دا مهاله 7 ورځنۍ لوبې کړي، 14 وکټې لري او 14 نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم لوبېدلی چې 18 وکټې لري او په IPL کې 3 لوبې کړي دي او 2 وکټې لري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.